اللہ نما سوا بلچاتا الہ مویا وبالوالدین احسانا رب العالمین حکم کی رنبے حکم داد دا اللہ وحدانیت تغاڑ کی دا دویم حکم داد مور و پلار سر احسان کوا دا اللہ رب العالمین دا حق نباد بچی باندے لور باندے زوی باندے دویم حق دا رب العالمین پا مخلوق کی دا اللہ نباد دا دا مور و پلار دے دا مور و پلار سر احسان کوا قرآن خپل القرآن یفسر بعضو بعضا قرآن تفسیر دا خپل دا پارا دا بعض آیتنو بعضو دے منگے بیس تشریح کو رب فرمائی وبالوالدین احسانا مور و پلار سر سکوا احسان اس احسان بسنگوی اللہ فرمائی اما یبلغن عندک الکبر گورا یود دی دوالونا کو ارسی کی زمانی عمر دیر لران دیر عمر تا ارسی دو یود دی دوالونا یا دوار یوشان بوڑا گاندی دوار یوشان بوڑا گاندی نتبا سکے اما سافر دویزونا نرمی نزکوی دا مور و پلار بیانو کا دا سڑے چھ دا کورنا جدا شی بے دا پلار او دا مور پتہ لگی قسم باللہ دا خدای کتاب را سر دے قسم در تخرم آیتون مبارکہ میں پخل دی دو بچے حج تتلم ما با مور تا قتل مال بے براشم ما با ورزش مارلی مال اسنا چھ مور میں مڑنشی جنازے نے محرومہ نشم او چھ براغلم رنبے بداغے پا کٹور پرے وطلم مور دیر لوی دولت تے پلار دیر لوی دولت تے قسم دے خدای پزاد در تخرم ہر سب پیدا کی گی دیر داغینا مور و پلار نہ پیدا کی گی نو رب زکوئی ما رضا کے ما خوشالے او رب تا خوشالوں نو رب ما سرب شریک نہ پیدا کے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به رب وئی عرص بخم شرک نہ بخم نہ شرک بنکو منگو تاس الحمدللہ منگو تاس ٹول موحدین الحمدللہ یو ادب دے خان یو بندل د خدای مرتبه ورکول دی د لاس د مور کولول د پلار کولول دا لوی ګناه ده غالبا که ګناه نو بیا عمر خلق ګناه ته نه پریدي عمر رضی الله عنه خلق ګناه ته نه پریدي یو شپه عبد الله ابن عمر تهجد کې دا آیات ولوسل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا عبداللہ ابن عمر راغے مور مبارک ہی لگے آگی مسلمان دی چی عمر فاروق اخی توی کڑی دی مور دا عبداللہ ابن عمر پی جاری عبداللہ ابن عمر راغے دخپل مور لا سن مبارک خلی سر انی ولا او عبداللہ ابن عمر رب العالمین تا دا مور چاچی مبارکی اڑان دی کی یا الہ العالمین یا اللہ دا دی چاچو پا برکت باندی اللہ زما بخنو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف تتلے واپس را روان دے عبداللہ ابن عمر ورطن آگے دخپل دادا جی لاسی انیولو کلے ارغوے مبارک کو لئی کلی دلاس مبارک شاخ کو لئی عبداللہ ابن عمر ورتوی اے بابا جانا کتما اون بخی زماد بخنی بلالار نشتا دا قرآن مفسر دے دا امام الانبیاء دا احادیث معلم دے لیکن دا پلار لاس کو لئی دا مور لاس کو لئی مور او پلار توی کتما اون بخی دا بخنی بلالار نشتا عزیزانو دا مور او پلار تندیخ کو لوی دا مور او پلار لاس کو لوی قسم پخدے دا کعبی ندیر ثواب کعبہ دا رب العالمین کور دے کعبہ دا چا کور دے کعبہ دا چا کور دے تیز ہوئی دا چا کور دے او استاد پلار او استاد مور زڑا دا دا اسمان دا ملائکو کعبہ دا
عرش الرحمن خواجہ نظام الدین اولیاء سوک میں خراب کافر نہ کہی سکا زمون دا بیانا خیر الحمدللہ زمون بیانا چی اولی آغا عاشقانی و بعضی بیادبت چی لارم بیلاونی شی بیاوی خواجہ نظام الدین اولیاء سرا یو صاحب کشف ناستو ایک دم رنگ متغیر شو دا خلق ہوئی گولے خواہ دا زمون پشان دینا دو رکعت نفلو کو بیگام دا خدای سر ملاقات منگو ملاقات منگو ملاقات دا دیر لری خبر دا بے عقلنا بار خبر دا عزیزانو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ملگری رنگ متغیر شو نو اولیاء پا اولیاء و خپوئی گی دا بہترینی رابطی وی دیو بل ترمنزا ویل الحمدللہ نظام الدین اولیاء کی تپوس کی تبسم ورتو کو وی جی ستا سے روح عرش تروانو ملائک مخ تراغلی دا عرش ملائک ستا دا روح نے تپوسو کو کم خوازی ستا روح ورطویلی زما عرش تا دا عرش ملائکو ورطویل لری مزا رب گلٹے دا مومن پزرکی اولٹوا رب گلٹے دا مومن پزرکی اولٹوا دا مومن زر نگور پلار دی یو مومن دے مسلمان دے یو دویم دا پلار دی دے مور دی دا اغا مور وا نیم اشپکی بیزان گرمی تکو تب پکی توارا والے دا اغا پلار دے چی تب بیمار شی پغیق کی پوشابے نرا اڑاولے اسی نا چی مخی ہواو نوی نستا دا مخ بیزان تراتاو کو دی خپلی سینی سر بے جخت او لگاولے چی پدبانی یخا ہوا ان لگی گی کمبل بے در نتاو کرا خپل مخ بے اخکارو چی لار را تک پخکاری او ستا مخ بے پٹ کرو ڈاکٹر تا بے بوت للی اور تا بے کی خود لی جی تابتی کل بے کمبل در ندا سے تاولا کل بے دا سے تاولا ڈاکٹر بے چی کلا چکب کولن دا آگا دے چکب دربین چو آگا با یخو تاثر پا دی زرک بدا در در آگے چیزما پا دی بچی بانی بدا یخ دربین سنگ بد لگی دا آگا پلار دے دا آگا مور دا نو اس اللہ دے دی مور دے دی پلار حکم کئی چی دے دی سر با احسان کے کم وقت کے بے کے گورا عام طور سر خو بے کے مکدا بوداگان شی دوارا او کلاہما نو فلا تقل لهما پلازا توئی اے عبداللہ بچی امات اگوران عبداللہ بچے بار بار گوری اے زما بچوڑی امات اگوران اے عبدالرحمانا مات اگوران دیوئی زپتا جدو باندی والانی ما سلام با اگرزو ما کچھ کلد نفل نفارق شراغ پلار توی پلارا ما خو منس کولو مانزل دی پرین خودلم مانزل دی پرین خودلم مرا سلی ویل خبر کوا بس او بخود بلچانا با دی غختے وی مرا دی پلار او دی مور ستانا دیر کرتی پا پلیتو جامو منزونه کری دی اوس دی پلار نمبر راگے نو پلار او مور تا دا موایا چی اغوی پلان کیا او پا نفلو کی دی پینزل سپارے تلاوت پا یو رکات کی کڑی او اس رحکتا کی گی پینزل بل رکات کی کڑی یو سورت در تپاتی قل اعوذ برب الناس پلار آوازو کو اے زما بچوڑی راشان تبدانوے چھ ماتا یو سورت پاتی دے ستاخو یو سورت دے دا اللہ سر رابطہ دا دا پلار دتا سر رابطہ دا سلام اگرزان پلار تلان شاہ تا دا قرآن دا ختم دا یو ثواب غم کے اللہ در تا دا اویاو ختمون ثواب در کرلو نو کا ثواب دا پارئی کے نو اے بچی ازان پلار تا ارسوان جلال الدین سویتی رحمت اللہ علیہ لکلی دی یو سڑے رانگ مور توی موری ززما ابو غسان رحمه اللہ لوی تابعی دے ززم سبقتا دمشق تزم دمشق ترانے استاذ صاحب کشفو
کله راغی ورته وی سکه وی علم حاصلول تر راغلم وی د مور رضا در سره وا نو سره یو خزول وی یاره جی پوره رضا خو را سره نه وا وی تور ټکه به درته ونه ملا شو د مور رضا حاصله کړه منګ جهاد ته زو پلار او مور نه خبرو پلار او مور به خبره تا صاحب نه طریقت کې مور او پلار به خبره ته تبلیغ تزي مور او پلار نه باقاعده اجازه اخلي ته علم حاصله مور او پلار نه باقاعده اجازه اخلي بیا چې ته یو قدم اخلي نو د الله بدر سره د رحمتونو فیصله وي ان شاء الله. دویمه خبره دا د عزیزانو ابو هريره رضی الله عنه یو ځل په لار را روانو امدا ابو غسان مخه تراغه ورته یا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مال دعاؤک ابا هريره هغه شخصیت ته زمنګ د احادیث سلسله د نشرو دا سمره روایت چې د ندی دومره د نور صحابو نډیر کم دي لیکن هغه ابا هريره تا دی ولر دی ماته دعا وکا ابا هريره ورته وی مور تلار شه د مور او پلار نه دعا واخلا نن زما مور او پلار په کور کې ناس وی بچي ورته توجه نه کوي عبد الله ابن عمر ته یو ځل پلار وی اے بچوړیا ز در باندې سمره ګرانی ما مور ورته سمره ګرانه دا عبد الله ابن عمر ورته وی اے زما ګران پلارا دومره راته ګرانه انتها شته دینا هغه ټول ز کولې نشما پلار ورته وی اے بچوړیا که ز درته ویم دا بیبي طلاق کا دا هغه بیبي وا چې عبد الله ابن عمر په ډیرو خارو باندې کړي وا ورته اے بابا جانا دا خلا یو د منی بیبي دا ازرها بیبیان استاد حکم نه قربان شاه. عزیزانو ابا هريره ته یو ځل د ابو غسان راغی تابعی دی لوی سره دی یا ابا هريره حفظ می کمزور دا علم نه حاصلېږي ورته وی ابو غسان مور در ناراضی دا دی ورته ویل یا ابا هريره زه خپل ذهن کوم چې مور رانه خوشاله ده ورته وی ابو غسان مور در ناراضه ده زګه ستا تندي کې هغه آثار زمومما الله مور در نه وره خفه ده ته خو ابا هريره ته وی حضرت جی بار بار تپوس چې کوم یو سوال مې ده کنه زما سوال دی وای څه سوال دی جی ما سره جرګي شکل کې لارشا درشل د مور پوری مور ناراضه ده چې مور خوشاله شي پلار ناراضه ده پلار خوشاله شي مونږ ته اوسه پوره داسې څوک نه دی راغلی چې جی ما نه پلار خپه شوی او ما سره مې پلار جوړ کا نو زامن ټول پلاران دي نو هغه چې پلار ګڼره نو زه کله هم یا خو داخل ډېر نیکان شو مور او پلار نه دردی او یا مور او پلار دردی خو مور او پلار دردونه په زړه برداشت کوي داسې مې زړه دا خبره راشي نو داسې څوک هم رانغی ابو غسان رحمه الله راغی ابا هريره تو یا ابا هريره ما سره لاړ شام ډیر خدان ابا هريره رضی الله تعالی عنہ دوړ روان دي دی کور ته مخ کې لاړلو مور ورته ګورینا ورته وی اے ګرانی مورې والله العظیم تمام طبيبانو باندې وګرځیدل ما چا مم علاج ونکړلو ابا هريره حکیم تلالم طالب د جناب محمد رسول الله هغه تلالم هغه راته یو علاج خود لري زما بیماری تاسو ختميږي ورته وی ز تیار نیما ورته وی اے ګرانی مورې هغه حکیم هغه ډاکټر ما د ځان سره تا ته جرګي تراوسته دي مور ورته وی بچوړیا هغه د امام الانبیاء طالب العلم د قران او د حدیث ته وبچیا چابا هريره ته تکلیف ورکولو زبدي ډیر خفایما وبچیا ما بخلی ابا هريره
بار ولار دے ابو غسان ہوئی اے گرانی مورے لگ دی دروازی تراشا تیز آواز سر ہوایا چی ما ابو غسان بخلے دے کلچ ابو غسان را گئی ابا حریر روان دے ورطوی ابا حریرہ ادری گا صد پارچ مارا ہوستوی مور آواز بمیورے ورطوی اے ابو غسانا دا مور آواز دی ما دا عرش نوورے دلو عرش نوورے دو اے متقیانو پرزگارو چھ مور پلار او نبخی ندی صدقہ قبول دا ندی منز قبول دے ندی روجہ قبول دا ندی حج قبول دے ندی جہاد قبول دے ندی تبلیغ قبول دے ندی علم قبول دے کچھ دے مور او دے پلار اول ما بخلی انشاءاللہ کدی خلے شنڈی دے شراب پرنگ سریوی زمان رب دمرا مہربان دے کی دیشی چی اللہ دی بخنے نصیب کی اللہ دے مور او پلار بارک حکم کئی وبالوالدین احسانا او بیا سوی فلا تقل لهما اف لار مور مخکبه اف قدرم نوے بایزیدی بستامی سوگا بایزیدی بستامی رحمه اللہ ایو چاویل اذا مولی زب خو دیر دا اولیاء واقعات بیانی نزا الحمدللہ اولیاء سر ممین ذکر ایزت آستے خبر حکم زمان دوستا درے نراغے دی جماعت تا او زبارو میں کس زما دی مقتدیانو کی آغتا چے ور کرے آغتا استریمشی کرے وا ز خبر شما زبا دی کلیوالانا خوشحالا نہیں ما جواب را کئی زما دی ملما سر اللہ اس ملاو کرے اولیاء دو خدے دوستان دی چے سوک دو خدے سر مینا کئی داغو دوستان با وربانی خواگے لگی او چے دو خدے دوستانو سر دشمنی وی دا خود بخود دا دی اولیاء و دا دوست سر دشمنی دا نو عزیزانو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تا مرگری جمع شو اللہ تا تا دیر لوی شان در کرے دا سو وجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پا جڑا شو ورطوی زماد علم کمال ندے زماد سجدو کمال ندے زماد تسبو کمال ندے زماد ذکر کمال ندے دا کمال زماد مور او دپلار دو دعا دے نمور او پلار باندے بزان دنیا کے مالدارہ کو چدا دعاو کی دعائی نرد کی بعض زڑی تا چمنگا ہوئے اگر یہ جی بچے دے خبرہ میں نمانی نو خبرہ میں نمانی دا بچے ستا دیر لوئی تباہ و برباد دے چستا خبرہ نمانی نو تاثل خبرہ تاثل چی مولی سب تاثل جی بخبرہ اکڑا چی منزی قبول ندے یو روجہ دی قبول ندے دعا زکاة دی قبول ندے دری نیم مولی سب اس مور او پلار زمانہ خفت لی دی جو زمان خو بیڑا کر کشو پا قبر کی پرات دی اس بسکم زمان محبوب تابا ہو رہے روئی اس بسکی وہی تری دی پلار ارور جو اندے دے جی اغم مردے خوی مشروری جو اندے دے وہی آو وہی دی سر دی مینہ کئی دا دی پلار سر مینہ دا مور امردا مشر خور اشتاوی آو وی دسر دی مینہ کئی دا دا مور پزیدہ تروری دا مور خور اشتاوی آو وی اغسر دی مینہ کئی ابا حریرہ وی یقینا زما محبوب رحمتا للعالمین دے نخدے پاک بمنگو تاسی بخی انشاءاللہ فلا تقل لهما اف کلمہ پاتشوا فدیبا انشاءاللہ کربتا منظورو روان جمعہ خبر اکوم خطاس نے وہ درخواست دے اگر درخواست دا دے رونو دیر مرگری دے لرے زین رازی کافی مزہ لکل داوی پا منگ بانی دا حق وی چاوی پا وقت باندے لارشی پدے مخ کی جمعہ باندے دا رستم نا دوسری مردان اغینا دیر خکولے ولی کامل زماد عمری مرگرے وغوی راغلیو وی موز خمکو بیا اوگود شو بیان نو درخواست میں دا دے رونو انات خانان حضارات مراغلی یا نور وی نو دا ختم خواجاگان نباد زمان دا ملمانو سلسلوی نو مہربانی با مداوی چی دے ملمانو تا ٹیم ملاوی گی دا چی دمرا لرے زین راشی آغا بے دشوی موبیلو کو وی تن دا ماتا نشوا وی کٹورے دے لاس کے ہو وی جل موبیل باندے وی دا جام دا عبو در سرو وزور تا دیر تگے و لارم خلاص ترانہ گئے
ځکه چې ټیم زه روان به اسپتال ته وای نو عزیزانو درخواست مو دا دی چې خیر دی مونږه د هر چا ملګري یو، زه فقیر د هر چا ملګری چې څوک د ملک او د اسلام خیرخواهان وي زه د هغوی خیرخواه یم، خو درخواست به دا وي چې د میلمنو قدر به ساتو انشاءالله. دا میلمانه اوس علما راغلي شب قدر نه 10 بجې 11 بجې راغلي 11 بجې چې هغه د شب قدر نه راغلی د هغې ورځ هم لاړه خرابه شوه او بیا دلته دومره ټیم شي نو بیا لږه مشکله ده. بهرحال درخواست به په عاجزۍ انداز کې کوم څوک دې نه خفه کېږي، بعضې ملګري کوم ناخوانان حضرات وي نو زمونږ د ختم خواجاګان نه بعد سلسله روانوي او ختم خواجاګان عزیزانو دا ما د چا په مشوره شروع کړی لیکن زمونږ د امام الاولیاء امام المحدثین مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرقده دا هغوی د بچي اذن دی، دا هغوی اذن دی. د شیخ العرب والعجم پیری طریقت عزیز الرحمن هزاروی صاحب دامت برکاتهم د دې اولیاء طریقه هم دغه ده. پیری طریقت شیخ الحدیث مولانا سعد الله شاه صاحب زما د ترمذی شریف استاد دا د هغوی طریقه ده. من ختم خواجاګان کو دې دپاره چې الله د دې راغلو میلمنو ټول شرعي حاجتونه الله پوره کړي او دې کې ډېر لوی برکات دي. الله دې موږ او تاسو ته دغه حلقه نصیب وګرځي او څومره میلمانه چې راغلي الله دې ټولو ته نعم البدل ور نصیب کړي او ان شاء الله خدای پاک دې زموږ د پول مسله ختمه کړي نو را روانې جمعه کې به الله ته منظور وي د جمعات د کار افتتاح به کوو ان شاء الله. سمرګرو چې چا کومې وعدې کړي نو هغوی د خپلې وعدې په هغې باندې کار شروع کړي ان شاء الله او خدای مو دې هغې وخت نه وساتي چې ستاسې د دې قوم فریاد نور چاته یوسم. الله دې ستاسې مال قبول کړي، خدای دې زما د فقیر مال قبول کړي. بیګا مونږه ماشو کې د افریجي صاحب د بچي د مدرسې چې هغه داسې مدرسه وه ماله دردم لږ راغی ما خدایه دا خو د خو خلقو مدرسې دي او زور چت نو مال ته بیګا تقریر شو کو چاندې اعلان مې وکړو ما خدایه دا ټول چا به هر څه فکر وي که نه زه چې په لار ځم قسم دی که بنګلې مې خوښېږي خو چې مدرسه وګورم او جومات وګورم وایم خدایه ماله دا توفیق راکړي چې مدرسه بله جوړه کړم. مدرسې مې سل غوښتلي دي عمر مې کم دی نو خدای دې پوره کړي اوس دعا وغواړئ امین. نو د مدرسو د جوړېدو سعادت دې الله را نصیب کړي نو هلته م بیګا اعلان وکړو الحمدلله 80,000 چانده هغوی ته راغونډه شوه. خدای دې هغه قوم خوشحاله کړي. د شپې 11 بجې ټول قوم ډېر د محبت اظهار وکړو ماشو کې نورو خدای نورو مدرسو دپاره به چانده غواړو خو دلته به موږ او تاسې د الله نه غواړو ان شاء الله. څومره میلمانه چې راغلي لاسونه بره کړي او د الله نه وغواړئ چې یا الله زمونږه د دې مدرسې ضروریات الله ته د غیبونه برابر کړي. الله څومره ملګري الله چې دې جامعې سره چانده کوي یا اراده کړې ده یا یې کړې ده د دې اوس ساعته پورې یا د دې نه بعد یې کوي قیامته پورې. یا الله مال اولاد بچو ټولو کې خیر او برکت واچي. ډېر اخلاص سره دعا وکړئ یا الله څومره میلمانه راغلي یا الله خدایه زه خو هغه عبدالمتین چې چا را باندې خره نه سره وایي ګډې خو لرې خبره ده یا الله زه د دې قابل نه یم چې دا کم راځي هم ستا امتحان دی او چې کم نه راځي هم ستا امتحان دی او چې په منبر مې کښېنې هم ستا امتحان دی او چې منبر نه مې ښکته کړې هم ستا امتحان دی او په دې بېکاره خوله چې ته څه راولې الله دا امتحان دی. یا الله زمونږ د ماتې ګوډې خبرې د دې قوم د هدایت زمونږ د هدایت ذریعه وګرځوي. یا الله راغلي میلمانه الله په خپلو راتلو باندې خوشحاله کړي.